اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری یہ ویڈیو ابھی اس وقت ایمرجنسی میں اس لیے آ رہا ہوں، یہ پشتو اور اردو دونوں میں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کل جو واقعہ ہوا تھا پشاور تھانہ غربی میں، اور اس کے بعد یہی آواز نکلی کہ شاہ زیب آفریدی نے خودکشی کی ہے، لہٰذا وہ خودکشی، یہ جو ویڈیو منظر عام پر لائی گئی ہے یہ فیک ہے، یہ جعلی ہے۔ زما خوبو بچو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ دا خبر ازان تر ساتي چې دا کوم ویډیو راغل دا شاه زیب آفریدي د حوالاتو چې هغه ځان را روان دی او هغه ځان ته پړی واچولو او هغه ځان پانسي کړلو، دا فیک دا۔ زما خپل حساب سره خپل تجربې مطابق زه دا وایم چې دا مړ شوی دی، د هغه نه پس دی جامې ایستې دي، د دې جامې ایستې دي او د دې جامې بیا بل دغسې قد والا سړي ته دستي اچول دي او هغه سره یې دا لوبه کړې ده که نه د هغې دا انویسټیګیشن والا چې څومره هم دي پولیس ډپارټمنټ، هغو له به څه کلوز زه ورکړم او دا کوم چې جوډیشل انکوایري کوي لګیا دي دوی له به یو څو کلو په دې ویډیو کې زه تاسو ته ښیم، هغه به درته زه وښیم چې دا ویډیو جعلي ده، دا د دې مور پلار ته دا شاه زیب آفریدي ته دا ویډیو زما ورسوئ، ما سره ټایم نشته که نه زه هم د دې روپیوال میپونو غوندې هغلته رسېدلی وی، تاسو ته به سبا زه بیا راځم لایف د خیره سره 8 بجې ماسخوتن، خو نن ایمرجنسي کې ما ټوله ویډیو وکتله، که چرې په دې کې صداقتي پدی ویڈیو کے اگر اس ویڈیو میں صداقت ہو تو ان کو چاہیے کہ جس وقت، کیونکہ سی سی ٹی وی کیمرہ جو ہے وہ کوئی منٹوں اور گھنٹوں کے لیے تو نہیں ہوتا، کس طرح پولیس ڈپارٹمنٹ سے فوراً 1-2 گھنٹوں میں سی سی ٹی وی کیمرے کی ریکارڈنگ بھی پبلک کو، سوشل میڈیا کو بتائی گئی کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ چرته کې دی شي چې پولیس د ډپارټمنټ نه خدای راسي که ته کاغذ هم دومره زر راوباسي او ته د سی سی ټي وي کیمره راوباسي لګیا او هغه ښې لګیا، پولیس والا دومره مهربانه شو، دا غله دي د خپلو غلو د پټولو دپاره دا کپړې تې کوزي کړي دي او بل چا ته اچول دي، هماغه سایز هماغه شکل دي، یختو ته وګورئ، د دې کلر ته وګورئ، دی چې کوم وخت کې روانېږي پانسۍ ته هغه وګورئ، بیا چې کوم وخت کې دی پانسي ځان ته اچوي، دی چې څنګه خیجي هغه ځان ته پانسي واچوي، بیا دا ځان پرېږدي۔ تاسو کتلی دی چې ما څنګه علف خان شیرپا وګیر کړی او هغسې دا قسم ده، دا ویډیو وروستو برابره شوې ده او بیا چې کوم وخت دا لاسونه دی پرېږدي او دا چل کوي لګیا دی، هغه نه پس ته په آخره کې به زه تاسو ته ښیم چې دا لاس مړی چېرته لاس شاته وړي دا مړی چې دی دا چېرته لاس وړي۔ ظالمانو دومره ظلم مه کوئ، د دې پوره ویډیو راوباسئ، معلومات وکئ، د 3 غنټو 4 غنټو ویډیو چې کومه ده هغه پبلک ته وښایئ چې تر څو پورې پولیس ډپارټمنټ دا ویډیو مکمل نه ښودي چې په کومه ورځ دی اتاڼې ته ننوستو، حوالات یې نه دی ایستو، کم پولیس والا دی پسې تاله ولګوله، دی څنګه کېناستو، دی 1 غنټه 2 غنټې 3 غنټې دی په حوالات کې څه کول، دی څه سوچ کولو، دا پړی دا کاغذ دا کپړه ورسره کوم ځای نه راله، دا کپړه یې څه ته یې موتړله، دا خو سی سی ټي وي کیمره خو 30 غنټې نه، دا خو په هفتو باندې لګېدلي، نو ما ته دا ووایه چې د دې کوم هلک دا سټایل چې دی د بسترې نه راپاڅېده په داسې انداز کې چې یره د دې په زړه کې شته نه، که دې د خوف نه کولی که دې د غیرت نه هم کولی نو څه یا خو دیو جسمانی تشدد د وجې نه یا د تمانچې د وجې نه یا د موټرسایکل د کاغذونو د وجې نه یا به مې پلار ته پته ولګي، دا ټوټل بکواس دی، سب بې غیرته دکانداران هم په دې حق کې لګي، دکاندار دی یو دکاندار هغه هم دغه غول خوري لګیا دی، پولیس بې ګناه دی، پولیس به څه شي بې ګناه دی، د 14 کالو ماشوم هلک ته ځان ته ساتي او یو پولیس والا ورته نه ودرې او 15 ډبلې هم پې ستا لګېدلې ده، ظالمانو څه ظلم هم وکړلو۔ زه تاسو دا ویډیو ښیم، دا ویډیو وګورئ چې یره دا په کوم ځای کې دا ماشوم دا راځي څنګه، دی بیا هغه ته خیجي او ځان ته پانسي اچوي او دا پانسي بیا دومره سات کې دی
کڑپ کڑپ ہم نالی کی خبریں دی ٹائمنگ ڈیوریشن سے دے 25 سیکنڈ 35 سیکنڈ دے دورانیہ دا 35 سیکنڈ کی دین سامو خطا او سا خطونا نپس دا دے لاسم شاتا ہوئی حیرانتیا خبر دادا چی دا سو گو رہی داو گو رہی داو گو رہی چی دا سکئی لگیا دے دا پڑے اچھئی دے بخبی پلی دی دے مور پلار دا طول پختنوں تا سب پاکستانیوں کو دیکھو یہ ویڈیو فیک ہے فیک یہ پولیس کی بنائی ہوئی بعد میں ویڈیو ہے اس کی 2 گھنٹے کی ویڈیو 3 گھنٹے کی ویڈیو اس وقت سے جب سے یہ حوالات پہ داخل ہوا جب لواحقین آئے جب اس کو اتارا گیا وہ ویڈیو پبلک کو لائے جوڈیشل انکوائری کسے کہتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پیچھے ہاتھ دیکھ لیں پیچھے ہاتھ یہ پیچھے ہاتھ یہ پیچھے ہاتھ آپ نے دیکھا اتنی فیک ویڈیو یہ ظلم ان والدین کے ساتھ ہے ان کے والدین افریدی قوم ہے کب تک یہ دھوکہ ہوتا رہے گا یہ دوبارہ دیکھیں اس کے پیچھے ہاتھ کو بھی دیکھیں مرتے ہوئے یہ ہاتھ پیچھے لگا رہا ہے یہ دیکھیں یہ فیک ویڈیو نہیں ہے پولیس اس کی 4 گھنٹوں کی ویڈیو مکمل بتائے میں خاموش ہو جاؤں گا 4 گھنٹوں 5 گھنٹوں ویڈیو سو مساجدہ جیل کے پروتو او دے سسر کول او دا دین اپس دا پولیس راغلے دا سنگے کسکڑے دے دا دی والدین دا لیلہ وحاکین راغل دی آنگا ٹولا ویڈیو پکار دا سنگ گیا پر نیمہ گھنٹے کے دنہ یو سڑی کسا وائرل شوا او آگن اپس دا آئی جی پی صاحب سٹاک کم ڈپارٹمنٹ روٹا ڈپارٹمنٹ دے سٹاک زی دا کیمرہ را اڑا گرانا دا پولیس ڈپارٹمنٹ دا کیمرہ اڑا نہیں سی دے ماں دے ویل دی موبائل پری دا ماں منتی سڑی دے ویل دی نن تا 2 پیسوں میں کنو لندہ شیور کے لے گیا اجازت کراوا اوالات تا ننوزی کرسط ننوزی او ستا دا خوشحالی دا پارا ننوزی ستا سو دا تاندارانو دا غلو تاندارانو کالی بیرو دا وجنا زمون پختانم بدنام شو زمون دا پولیس خد ڈپارٹمنٹ خد کسان ہم تباو برباد شو کم چی ایماندار پولیس والا دی اغم پا کے غرق شو کم ایماندار پولیس والا دی اغم تم دا پختانم پا غلط پا نظر گوڑی تاکہ وجہ دا چی دسی بے خیارتا چی پکی دا فیک ویڈیو دا فیک ویڈیو دا فیک ویڈیو دا فیک ویڈیو دا او کہ دا فیک ویڈیو ندا نو پکار دا چی سمر محب وطن دی زما دا ویڈیو دی طولو تو ورسو ہوئی چی یرا دا فیک ویڈیو دا دا دیتا دا سوکری دا سشے دے دا فیک ندا دا سترکو کی مرچکیا چولو والا ندا دا غی مور پلار دا غی خاندان دا او گوری کرن دی لاس دے بے او گوری دا دی خطوط او گوری دا دی کزندوت او گوری دا روانی کی سنگا دے پانسی سنگا چی دے سولندی کی سنگا او 35 سیکنڈ کی دا دی ساوزی دا دی کت تو گو رہی دا آغا لک سر تو گو رہی دا دی سر تو گو رہی بیا سنگا دا شے دیشی زخم پی ندرہ سنگا ندرہ کرے ریمانڈ کی خکاری دا چا والے دے دا کور کے چا والے ہو پلار والے ہو مور والے ہو کاغ دکاندار والے ہو کنا ٹریفک والا والے ہو وہ سب پوری خدا پتا مورے لگے دے چدا بسا کیس کرا کرے دے تمانچہ چڑھتا ہوا سوی شکو ہاتھ دی چی دا دی بچا غٹ سڑی سر تعلق ہو دا لور سر تعلق ہو دا خفی سر تعلق ہو ارشے چی شوے دے بی گناہ بی خطا معشوم ہو جلے شو او پانسیم کرو معشوم لارو بدنامی وشوا او توی شو ظلم حدو گو رہی یا دا گو رہی دا فیک ویڈیو نا دا چرتا ہے مسلمانوں دا شیر کئی دا زیم چی فیک ویڈیو دا حکومت وی چی ندا پولیس وی چی ندا کالب خان شرپاو وی او کبلی وی او کباسط علی وی کنور علی وی غلام علی وی کچھ ہر یو دے چی وی ندا نمار دا 4 گھنٹو ویڈیو شروع گئی چیزا 4 گھنٹو ویڈیو اگو رہا ماتا دا پتا ہو لگی چی یرا دا ویڈیو چی دا سر روان ولی دا سی ٹی وی کیمرہ چی دا 30 گھنٹی لگی دلی او 30 گھنٹو کی جاگہ ہر حرکت کئی آگا پا کخکاری دیکھیں کم پولیس والا رانا ہوتے دے
کم پولیس والا تعالی کولاو کړه کم پولیس والا دنه کړی دی دا څومره ځلي سره دی دا څومره ځل ننوتی دی دا څنګه زما خیره څه جومات دی خو نور یې نه ایسته چې هغه ځینې یې ونیولو او ټرپ ورننه ایستو اف آی آر پې کټ شو د خلکو په سترګو کې مرچکي اچوئ او سی سی ټي وي کیمرا هغه ته د هغې خو پټ هم نه لګي هغه په کم سټایل کې هغه سی سی ټي وي کیمرا ښایي لګیا دی هغه نه بره ګوري نه دې خوا ګوري نه دې خوا ګوري یو سړی داسې ټیټ غوځار کړی دی او روان دی دا فیک دا فیک دا فیک دا د دې خلاف ایکشن والی فیکسټ والا ته وایم نورو ته وایم ټولو ته وایم د دې معلومات وکړئ چې د دې کپړې کوزي شوي دي هم د دې سایز کسې راوستی دی او د جامې اچول دي او هماغه سټایل هغه ځان ته پانسي اچول ده 15 سیکنډه دا یادوي زه چیلنج سره وایم زه درځم دې تاڼې ته همدا شی زه اچوم ځان ته زما وزن هم زیات دی د هغه ماشوم نه زما قد هم زیات دی پکار دا ده چې هغه په 35 سیکنډ کې پانسي شو مړ شو زه دې په 15 سیکنډو کې مړ شم صحیح ده که غلطه ده که زه مړ شوم ما پولیس ته خپل خون وبخلو او یا زه ځم زه ځوړندېږم دغسې زما ساعت وختم ما زه به لایف راځم کیدی دي ما سره آی جی پي دي راسره کیدي څومره پولیس ډپارټمنټ دی انکوایري ده جوډیشل انکوایري ده زه ځوړندېږم ما زه ځان پانسي کوم د دوی مخامخ په 15 سیکنډو کې د ما نه ساه وځي یا د 15 سیکنډو کې د چرګې نه هم ساه نه وځي او هغه کوم چې پانسي له ورکوي که نه پانسي ګارډ نه دا خلک لیوني دي د هغې پنده تاسو ته معلومه ده 4.5 انچ 3.5 انچ د هغې غولایي او دلته یې ورته دانه هغه شی لګولی 6 انچ د هغې دای او اوږدوالی دومره اوچتي او هغه چې کوم وخت کې راغورځوي که نه هغه تخته چې ورته ګولاویږي خبرې هغه څوک پټوي د هغه د جړک سره هغه وجلی شوی د هغې مر ګډ مات شي دې ته وایي پانسي ته پکې سره هم ځوړند که ته په 15 سیکنډو کې نشي ساه وتلی دروغ خبره ده فیک ویډیو ده دا نه منو که مونږ غواړو مونږ ته دې ویډیو وښیي د 4-5 غنټو ویډیو دې وښیي هغه وخت پورې چې د دې لاوه حکیم نه راغلي دغه وخت پورې اجازت درنه غواړم فیصله په تاسو شوه دا ویډیو مې درته وښوله وم که ته ذره ذره وګورئ چې یو سړی دی خیجي اچوي او په 35 سیکنډو کې د هغه نه سم وځي او د ساه نه پس هغه لاس هم دغسې جنګلي ته لګوي دا لا کم انصاف دی او کومه خودکشي ده فی امان الله انصاف په تاسو باندې فی امان الله الله نه ښه غواړم فی امان الله السلام علیکم